جنرال دوستم په یوه مرکه کې طالبانو ته ویلي د جګړې نه کولو ترڅنګ یې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو هم ټینګار کړی دی. جنرال دوستم ویلي دي په افغانستان کې باید ټولې خواوې د یو ټول ګډون حکومت پر جوړولو هوکړه وکړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم ویلي دي په افغانستان کې باید ټولې خواوې د یو ټول ګډون حکومت پر جوړولو هوکړه وکړي. د په تیر یو کال کې د طالبانو کړنو ته په کتو ویلي چې په دې ډول حکومت ته دوام نشي ورکولی. ښاغلی دوستم د نجونو د منځنیو ښوونځیو تړل کېدو مسلې ته په اشارې ویلي چې ځوان کهول به دا بندیزونه ونه زغمي. دی وایي طالبان نشي کولی چې د ښوونځیو دروازې وتړي، ویې ګواښئ او ډزې ورباندې وکړئ. تاسې په دې ډول حکومت ته دوام نشئ ورکولی. افغانان یو خیل نه دي، دوی مختلف دي او ځوان نسل توپیر لري. دوی به د هر څه در سره ومني. په مرکه کې عبدالرشید دوستم وپوښتل کېږي چې طالبان وایي واک یې په زور نیولی دی او دوی د مقاومت عالی شورا په افغانستان کې دننه او بهر هیڅ کوم ملاتړ نه لري، نو طالبان ولې مذاکرات ورسره وکړي؟ دی وایي په ځواب کې ادعا وکړه چې ګواکې طالبان په خپل زور نه بلکې د یو معاملې پر بنسټ واک ته رسول شوي دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.